استعمال کار دې کله غلطه بل دغه پاک ځای دی ته دغلته مطلب دغه دویم نمبر په خاص ښځې بوځي دغلته او دغلته پې مطلب هوټل کې دلته دا کار شو هغه شو خو دا خلک ماشومان نه دي دا چې سله تللی دا خلک په دې ښه پوهېږي خو هر خل کم کار غلط دی دا به غلط وي په اسلام کې د فحاشې ښځې نه به د معاشرې عامې ښځې ستر کوي په دې خبره باندې سر خلاص کا کومه ښځه چې بازاري ښځه د میډیا ښځه فحاشه ښځه بربنډه ښځه د هغې نه به د معاشرې عامې ښځې ستر کوي او زه هغه پښتنو ته یم چې کوم په سعودي عرب کې دي تاسو داسې ښځو له به خپلې ښځې بوځئ چې هلته ورسره بیا سلفیانې ویډیوګانې وباسي چې سبا له ښځې په ټیک ټاکو کې وشرمېږي دا د دې ښځو نه به د معاشرې د عام پښتون د عام مسلمان ښځه ستر کوي زه تا ته دا وایم په د دنیا هوټلې دي په دې سعودي عرب کې د افغانیانو د پارسیوانانو چې په کومه لار ځي 8 هوټلې دي په کوم هوټل کې افغان ښځه راوستې ده یا پښتون راوستې ده اولنۍ ته هغه پښتون وی که نه هغه پښتون چې د پښتون په جامه دا شوې چې تا ښځه کاروبار له راوسته سعودي خو ارشد به په دې به خفه کېږي نه دا کار غلط دی چې غلط دی ته به غلط وي هوټل خو ستا مخکې مو تا دغلته اوس یو جینۍ بوتله او هغه دغې دپاره او چې بیا پښتنو ته وایي دا خوشخبري ده نو دغه خوشخبري د څه دپاره ده چې پښتانه دغلته پاتې کېږي خوشخبري د هغوی دپاره ده ځکه چې هوټل خو مخکې هم ستا و او طارق شیر په ښځه غینو منډم طارق شیره خپله ښځه ارشد خان له راوله ستا ښځه وغیم د مکار زویه ستا په لور کې خوټې سمې کړم افغانیان دي په هر ځای کې څومره هوټلې د پښتنو دغلته په سعودي عرب کې قطر کې یونان کې په هر یو ځای کې خو هغې به کې دا اوسه چې د پښتنه جینۍ رامخته کړې نه ده چې دا په دې هوټل کې کار کوي دلته تاسو راځئ او دې دپاره نو تاسو چې هوټل کې په مقصد کول او کړی په کوم مقصد باندې دا خلک په دغې پوهېږي چې دا څه دپاره تلي او څه دپاره تلي لاولنی قدم تا واغستو ما مخکې داسې نه دی اورېدلی چې یو پاکستاني پښتون او یا یو افغاني غیرتي هغه ښځه راوستې ده د هوټل او د کاروبار دپاره او زه هغه خلکو ته وایم تاسو به ډېر بېغیرته یئ چې دې طرف ته مخ وکړئ ټرینډ روان دی دغه ویډیوګانې د ارشد چې په سعودي عرب کې هوټل دی او هلته خپل بزنس کوي مختلف هم خلک پسې ویډیوګانې کوي څوک په ټیک ټاک کې څوک په هر حال خو ارشد به په دې به خفه کېږي نه دا کار غلط دی چې غلط دی ته به غلط وي السلام علیکم ټولو پښتنو ته پښتنو دا یوه خبره خو زما واورئ که سبا له په موږ غریبي راغله که نه نو زمونږ خویندې میندې هم دا خلک دغه شان دې بیا راولي لکه دا جینۍ چې راوستې وایي به چې دا غریبه ده او جبار وایي اوس مې زړه ولګېدو ستا زړه خو دلته ولګېدو خو تا به هم په کور کې خور پرېښي ښه او تا به هم مور پرېښي او دا بل دی بل ته خو څه نه شو ویلی په تا کې خو شرم نشتي زه وایم چې هغه به ډېر دله پښتون وي که نه مور له به سپی ورغلی چې هغه درځي او ستا په هوټل کې در ننوځي روټۍ هوټل خو ستا مخکې مو تا دغلته اوس یو جینۍ بوتله او هغه دغې دپاره او چې بیا پښتنو ته وایي دا خوشخبري ده نو دغه خوشخبري د څه دپاره ده چې پښتانه دغلته پاتې کېږي خوشخبري د هغوی دپاره ده ځکه چې هوټل خو مخکې هم ستا و اوس ته پکې جینۍ دغه کړو مطلب ډبل دغه شو که نه جي ډبل بزنس شو نو دې پلان کې دی کې پښتانه کار کوي پلان کې کوي وروره څوک د کور هسې تاسو ته یم چې دا ټیک شو داسې تا د خپل کور داسې د پین ستاسو به یو زنانه سې راولې مخامخ په خپل هوټل کې به یې کېنوې چې دا یې مخه اکثر کولی وي دا په ټیک ټاک کوم راځي پراغه خو دا تلې دغه دپاره نو په دې خفه کېږم ما ته پکې لا هم جاړې دا چل دی هغه چل دی یاره زه خفه شوم او داسې نه د خدای لپاره ځان خرې مه کوئ د غیر مذهب شان جامې مه کوئ د عایشې غوندې حیا پکار ده د مغربي لباس پناه پکار وړه او پلار او خاندان شرموه د بازارونو ګرځېده پرېږده دلته او هلته تله راتله پرېږده دا لوپټه د مرینې لري که هم د کمیس د ستارې لري که دا لوپټه د مرینې لري که هم د کمیس د ستارې لري که د حیا ډکه پیمانه جوړه شي نقش قدم کې عایشه جوړه شي چې په ژوندون کې د رڼا پیدا شي شکل صورت کې د ښکلا پیدا شي نوي پتن درکړه زړې اچوه خو د اسلام پر سر جامې اچوه ته پښتنه یې پښتانه اوسې کامل ایمان ساته درنه اوسې اوس ته پکې جینۍ دغه کړو مطلب ډبل دغه شو که نه جي ډبل بزنس شو نو دا خلک څه ماشومان نه دي نه څه واړه چې ستا په خبره به پوهېږي نه نو دا تا بوتله دغه دی تا پې اوپننګ وکړو او سید ولی شاه نو سید ولی شاه بالکل ښه خبرې کوي ځکه چې سید ولی شاه خو تا ته ویلي چې وایي دا یو پښتنه دا کور کې نه وه دې کور ځای دی دا مه کوه چې ته په یو ځای او بل ځای کې ګرځې نو هغه هم بالکل ویلي بل خو موږ په شرمونو باندې وشرمولو ته پښتو غیرت پېژنې ستا کوسته ښځې وغیم ته خو ډېر ارامي سړی دلته موږ ته یو سوی هلته ارشد خان ته بل سوی ستا کوسته ښځې وغیم طارق شیر او شارام یې په ښځه دې غینو منډم شارامه د ښځې کوستې وغیم زه اوس د یو ښځه غیم خفه کېږم ما ته پکې لا هم جاړې دا چل دی هغه چل دی یاره زه خفه شوم او داسې نه بل دغه پاک ځای دی ته دغلته مطلب دغه دویم نمبر په خاص ښځې بوځي دغلته او دغلته پې مطلب هوټل کې دلته دا کار شو هغه شو خو دا خلک ماشومان نه دي دا چې سله تللی دا خلک په دې ښه پوهېږي خو هر کم کار غلط دی دا به غلط وي مننه والسلام